السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو په تېره ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلي وو چې څنګه کولی شو چې یو ډومین چې ده ټاپ لیول ډومین چې د بلاګر یا ویب سایټ لپاره واخلو په ډېر کم قیمت په 0.99 ډالر او ورسره په کرپټو کرنسي یعنې بیټکوین لاټ کوین باندې بغیر د ماسټر کارت نه او بغیر د پیپال اکاونټ نه. نن ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو هغه ډومین چې د خپل د بلاګر سره وصل کړو. د ټول نه مخکې به تاسو خپل وشټینګر ته راسئ، کوم ځای نه چې تاسو هغه ډومین نام اخیستی وي دې ځای ته. کله چې تاسو دلته لوګین سئ نو دلته تاسو ته هغه کوم ډومین چې تاسو اخیستی هغه اول ډیشبورډ کې تاسو ته به دا ښکاري. نو دا یو ډومین چې دا ما وصل کړی ده، دا دوم ډومین چې ما کله تېره ویډیو کې ما اخیستی زه غواړم چې هغه نن د خپل یو بل بلاګر سره وصل کړم. نو دلته به تاسو په دې منیج باندې کلیک وکړئ او بیا په دې ډینیز زون باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه یې کاپي کوئ، دلته به دې ځای کې هم شته، دا دی دې ځای نه به دا کاپي کړئ او رابسئ خپل بلاګر ته. بلاګر کې سیټینګ ته راسئ، بیسیک ته سیټینګ ته به راسئ. دلته به دې سیټ تھرډ پارټي یو آر ایل فور یور بلاګ دلته به کلیک وکړئ. دلته ورته خپل هغه ډومین پیسټ کړئ. هلته ورسره www ډاټ کله چې مو دا نوم دلته پیسټ کړو ورسره www ډاټ مو ورکړو نو بیا به دا سیو باندې کلیک وکړئ. ښه دلته اوس تاسو ته یو څه هغه درکوي د ډینیس لپاره دا معلومات دا www به کاپي کړئ او په دې سی نیم په دې ایلز چې لیکلی ده سی نیم ایلز په دې باندې به دلته په دې ایډ باندې به کلیک وکړئ او دا www ورته دلته پیسټ کړئ او بیا به ورسره خپل بلاګر ته ولاړ شئ او هغه د GHS ګوګل ډاټ کام دا به هم کاپي کړئ. دا به دې پوینټ 2 کې ورته پیسټ کړئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. نو دا نه سیو کېږي ځکه چې دلته یو ریکارډ زیاته به دې هغه کې. تاسو خو دا بیا به دې ته انډو باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا پښتو نیوز چې درته ښکاري تاسو هم په دې ځای کې کوم ډومین نه واخلئ، دا په دې ځای کې به تاسو ته خپل ډومین ښکاري، دا به ډیلیټ کړئ. ریموو باندې به کلیک وکړئ، یس باندې به کلیک وکړئ. دا اوس لرې شو، د ریموو شو. اوس تاسو کولی شئ چې دویم ځل لپاره بیا هغه وکړئ، دا به کاپي کړئ ایډ باندې به کلیک وکړئ په اوسټ کې به پیسټ کړئ دا www او دا ورته کاپي کړئ او په دې پوینټ 2 کې به ورته پیسټ کړئ. سیو باندې به کلیک وکړئ، دا دی سیو شو، ډینیس ریکارډ کریټډ. ښه اوس به بیا راسئ خپله بلاګر ته او دا لاندې د www لاندې دا کوم ادرس ته ښکاري دا به کاپي کړئ او بیا به خپل هغه ډینیس هغه ته راسئ د نوم دلته بیا په ایډ باندې به کلیک وکړئ، وسټ کې به دا ورته پیسټ کړئ او بیا ورسره دا لاندې ادرس هم کاپي کړئ او دا بیا به دې پوینټ 2 کې ورته پیسټ کړئ، سیو باندې به کلیک وکړئ، به دا هم سیو شو. اوس به تاسو راځئ خپل بلاګر ته او به دې ویو سیټینګ انسټرکشن باندې به کلیک وکړئ. ښه دلته د ګوګل لخوا تا ته آی پیز درکول کېږي، دا به کاپي کړئ او بیا به خپل هغه ته راسئ ډینیس ته او په دې دا چې تاسو ته ښکاري دا اوسټ اوسټ په نام باندې چې کوم تاسو دا سر کې ښکاري په دې ایډ باندې به کلیک وکړئ. په دې سر کې به دا پوینټ 2 کې به ورته دغه کوم آی پي چې در اخیستې ده آی پي هغه ورته پیسټ کړئ، سیو باندې به کلیک وکړئ
دا هم سیف سو. بیا به ولاړ بیا به اډ باندې کلیک دلته ورته اټ ورکړئ او بیا دغه ورته په دې پوینټو کې پیسټ کړئ. سیو باندې به کلیک وکړئ. ښه دوه آی پیز کاپي سو. اوس د دریم به هم کاپي کړئ. اډ باندې به کلیک وکړئ. دلته ورته اټ او بیا ورته دا پیسټ کړئ په دې ځای کې په دې پوینټو کې. د اخري هغه پاته ده ادرس چې دا به کاپي کړئ. اډ باندې به کلیک وکړئ او دلته به ورته اټ او دلته به ورته دا ادرس د آی پی ادرس کوم درکول کېږي دا ورته پیسټ کړئ. دا هم سیف سو. اوس خپل ډومین ته راځئ یو ځل یې چک کړئ چې دا سیف کېږي که نه. سیف باندې به کلیک وکړئ. دا سیف سو. تاسو کتلی سئ دا زما هغه کوم نوم چې و دا د بلاک سپورټ ډاټ کام دا ترې لرې سو او کوم نوی ډومین چې ما اخیستی و هغه ورسره وصل سو یا لینک سو. تاسو کتلی سئ www.pashto.news.online. ښه د څو دقیقو انتظار وروسته ما ورته څو دقیقې انتظار وکړو ځکه چې دا یو څه وخت نو زه اوس ګورم چې دا څنګه کېږي. تاسو کتلی سئ دا وګورئ پښتو نیوز. دلته ما پکې یو څه ایډز لګولي دي دا مشکلات جوړوي. تاسو کتلی سئ په دې کې پښتو نیوز ډاټ آنلاین دا دې ورسره وصل سو. بلکل صحیح سو. هېڅ مشکل هم پکې نشته. نو دا و زموږ نوی ویډیو. که تاسو ویډیو خوښ شوي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ. انشاءالله د بلاګر په اړه نورې ویډیوګانې جوړوم چې څنګه کولی شئ یو بلاګ باندې بغیر د ایډسنس نه د نورو نیټورک اعلانات ولګوو. ځکه چې ایډسنس چې اعلانات ورکوي هغه نو بیا که نه یو څه سخت ده. ته باید هغه پوسټونه چې دي هغه ټول باید په انګلیسي ژبه وي. پښتو ته اعلانات نه ورکوي. دغه په اړه هم تاسو معلومات درکوم. که تاسو غواړئ چې ایډسنس سره خپل بلاګ مونیټایز کړئ نو تاسو باید څه باید وکړئ یعنې کوم کارونه تاسو باید وکړئ چې ستاسو بلاګ چې د هغه له ایډسنس سره مونیټایز شي. نو دا زموږ نوی ویډیو د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت.